د ابن ماجه روایت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ په جنت کې به د یو چا درجې پورته سوي وي. دی به دا پوښتنه وکړي چې دا څنګه وسو، زما اعمال خو دومره نه وه. دته به وویل سي چې ستا اولاد ستا دپاره د مغفرت دعاګانې کولې، نو ځکه دا ستا درجه لوړه سوه. نو قدرمنو عزتمنو چې د چا مور پلار یا بل یو قریب مړ وي، نو هغه په خپلو دعاګانو کې مه یروئ، د هغه دپاره نفلونه کوئ، تلاوتونه کوئ، استغفار وایاست، ځکه د هغو کاته بنده سوله، نو تاسې د هغو کاته مور بندوئ. د مرګ وروسته د خپلو مور پلار یا د خپلو خپلوانو عملنامه ور ډکول د نیکیانو دا د دغه ژوندو کار دی، او پر دغه ژوندو باندې دا د قرابت حق دی چې دی دغه ادا کی، او د خپل مړي په دعاګانو او په صدقه و خیرات او دغسې نوافل و تلاوت په دې کې یاد وساتي.